د 111 سره داسې راځي ای بای ای ش ای د نن درس چې دی ای بای ای ش ای یې 111 صفحه ده که پیج ورسره ورکوئ که نه ورکوئ دا یې خپله صفحې ته وایي چینګ د عکایشو کتابونه خلاص کړئ请翻到第111页صفحه ده很好请打开书111صفحه کې第12课第13课对吗第13课د 13课په دراستل ور کوونج کې需要یعنی ضرورت درلودل او که اسم سي بیا نو خپل ضرورت اړتیاوي ضرورتونه څنګه درېمه برخه ده یا خوانچه د موټر بدلولو ته ضرورت شته ای بای ایش ای اوله برخه ده په دې کې جملې چې د واویا څخه تر څلور اتیا جملې پورې چینګم و دوز ما سره وایست جلو چا داو تین انمن ما جلو چا داو تین انمن ما 其实吧我买2张票我买2张票79给你5块钱给你5块钱80到天安门还有几站到天安门还有几站81我会说一点汉语我会说一点汉语82天安门到了天安门到了83去语言大学要换车吗去语言大学要换车吗84换几路车换几路车ټوټه جملې دي جلو چه د بسانو د پاره لکه موږ چې ګورئ اوس دا بس دی نه موږ داسې وایو چې دغه لین بس چې دی آیا دا نو لو په چینایي کې سړک ته ویل کېږي لغتاً خو د بسانو لپاره دا مقداري لغات هم دی لکه دغه لین بس نو داسې ویل کېږي جلو چه دغه لین موټر جلو چه دا تین انمن ما آیا و تین انمن ته ځي تین انمن دا ګورئ اوس دلته یو نفر ولاړ دی دی غواړي چې ولاړ سي دا نو مثال یو چوک دی دا چوک نوم دی تین انمن دا په بیجینګ کې یو ډېر مشهور ځای دی هلته هغه د چینایانو پر پیسو باندې چې هغه د دوی د اول رئیس جمهور عکس یې هغه هم هلته ځړولی دی او ډېر مشهوره ځای دی نو دا اوس هغه رقم چوک پاته دی خو یو سیاحتي نقطه باندې بدل شوی دی خلک ورځي صرف دغه ساحې سجده نه کوي تاریخي ځای هم دی نو دغه د چینایانو رئیس جمهور ماو زدونګ د ده عکس هم ورې دی پر چینایي پیسو باندې هم د دغه ځای او د دغه سړي عکس هم شته نو دا ماو زدونګ دی ورست تین انمن دا په بیجینګ کې دا مشهوره چوک دی وای دغه لین موټر و تین انمن ته ځي جلو چه دا و تین لغتا خو داسې دی وای جلو چه دغه لین موټر دا و تین انمن و تین انمن ته رسیږي یعنی معنا ځي ګونه اصطلاحاً موږ په ژبه کې داسې معنا کېږي اته وای جمله ده و مای لیانګ جانګ پیاو زه دوه دانې ګوره لیانګ جانګ دوه دانې جانګ د ټکټانو دپاره مقداري لغات شو و مای لیانګ جانګ پیاو زه دوه دانې ټکټان رانیسم گینی 5 块钱وای درکوم یا معنا واخله گینی 5 块钱 15 ینه واخله یا 15 ینه زه تاسو درکوم په چینایي کې چې چاته وای واخله او یا ورته وای چې زه تاسو درکوم دواړه یو طریقه ده گینی واخله گینی 5 块钱زه تاسو 15 ینه درکوم یا واخله 15 ینه واخله باش داوتین انمن خایو جیجن دلته بیا تر داوتین انمن تر تین انمن پورې خایو جیجن نور څو سټیشنونه شته اوس دا بس پر دغه لین باندې روان دی دوی دوه نفره دي مالی او دا وایي غواړي ولاړ سي تین انمن ته نور وخیږي بس پر هر سټیشن باندې درېږي وایي نور لا څو سټیشنونه شته خایو جیجن څه معنا
څو تمځایونه د بس تمځایونه نو بسان خو پر تمځای باندې درې دوی چې حسابي وای نور لا څو پاتې دي چې بل اخره ورسیږو نه داوتین ان من حیوجی جن ترتین ان من پر نور څو تمځایونه د بس ته باش یوته وخوي شو ای دی خانیو ها زب چنای جبا لږ خبرې کولای سن ای دی خان یو څه لږ خبرې کولای تین ان من داوله ها تین ان من راورسېدی تین ان من هغه د دې د هدف نقطه راورسېدل باش سن دراتیا چو یو دا شوې یو خوانچما وای د جو پونتون ته چو یو دا شوې چې د جو پونتون ته زم یا خوانچما یا دلته د اړتیا معنی لري یعنی باید یا ضرورت یسته چې موټر تبدیل کمه خوانچه دا معنی کته یو موټر ته وخت خپل هدف ته ورسه ولې دا خوانچه یعنی موټر بدلول ته اړتیا نشته خوانچه نه واړي خوانچه دا معنی چې یو بس تر دغه ځای پر راځي صحیح دی دلته د بیت خپل مسیر بدلی خپل اولی نقطې ته راځي نو ته باید دغه بس خطا سه یو بل بس تر وخیږي صحیح دی ترڅو دغه بس خطا سه د بل تر وخیږي دې ته چې شوی خوانچه موټر بدلول ته اړتیا سته نو چې یو یان دا شوی د جو پونتون ته زم یا خوانچه ما د بس بدلول ته اړتیا سته خوانجی لوچه اوس یو بس ته ورختله وای په څوم لین موټر بدل کم یعنی دا اوس ته ورختله دا نشي خوان یعنی هغه چې ته بدلې هغه دوم د بس ته ورخېجه هغه وای کم لین موټر دا دوم بس ته ورخېجه جی لوچه دلته وای دا کم یعنی دا بس معلومدار دی چې هغه طرف ته ځي هغه دوم دا نشي خوانجی لوچه یعنی په څوم لین بس باندې تبدیل کم په څوم لین یعنی هغه دوم دا نه چې دی هغه څوم لین how are دومره برخه خوې خوا محاوره ای کم معنا څو د عادت پښتو جیلو څوم لین و هغه دوه شاو دي څونه مقدار و دا د عادت پښتو لپاره لغت ای اوله محاوره ده ګوره مالی او داوی دوی دواړه دي د میلی او د منظرې لپاره دغه تین ان من دغه ته دا چوک ته ځي نوراله د بس سټیشن ته مالی اول دغه ټیکټ پروش ته وایي چینګم و دوز ما سره واس چینګون جلو چا داو تین ان من ما داو شنگ چه با买2张票多少钱一张2块给你5块钱找你1块请问到天安门还有几站3站你们会说韩语会说一点儿我说汉语你懂吗懂你们是哪国人我是法国人马里标对我是美国人天安门到了请下车吧نو دلته وایي مالی راسي اول د کلینر څخه د نفر څخه وایي جلو چا دغه لین موټر چینګون وبخښه جلو چا دغه لین موټر داو تین آنمن ما آیا تر تین آنمن پورې ځي داو وایي وځي شنګ چا به ورخیږي انو د مالی او داوی دواړه ورخیږي داوی په بس کې ورته وایي مای لیانګ جانګ پیاو دوه دانې ټیکټونه رانیسه 多少钱一张یو دانه ټیکټ په څو هغه د بس مسؤل ورته وایي 2 块 په څو په 2 نه دی غینی 5 块دا وایي څو یې ورکې غینی 5 块 15 نه واخ نو خو پیسې پاتې کړه
هغه پاته پیسې یو ان خدای نه ټیکس نه رانیسته څلور یې نه کېږي دی وایي جاونی ایکوای میدا پیسې چې واخله یو ین جاونی معنا بیرته میدا پیسې چې واخله میدا پیسې ورکولو ته جاونی ایکوای پاته میدا پیسې پاته پیسې دې یو ین دې واخله. اوس نو په دا خبره کې مالی وایي چینګون دا بیا د یو بل سپارې څخه پوښتنه کوي چینګون وبخښه دا تین ان من هایو جیجان تر تین ان من پورې نور څو سټیشنونه شته دي خو نو روان دي هلته پر لارې یو پله ودرېږي بیا ودرېږي نور څو تمځایونه شته. سنجان دا بل سپارې ورته وایي یو بل نفر دلته ناست دی سنجان درې تمځایونه شته دی خو د رنګ معلومېږي چې چینایان نه دي نو هغه بس والا په بس کې نور سپاریان چې ناست ورته وایي نیمه خو شو خایو دا صرف انټونیشن کوېسچن دی یعنی د غږ په ندا په د غږ سره سوال جوړېږي دلته نه مسته هېڅ نسته مازې اواز د سوال پر کم کېږي نیمه خو شو خایو تاسو په چینایي ژبه خبرې کولی شئ دا ورته وایي خو شو ای دیاړو وایي لږ خبرې په کولی شو مالی ورته وایي وشو خایو نی دوما وایي زه چې چینایي وایم ته به پوهېږې وشو خایو نی دوما هغه بل نفر ورته وایي دوم په پوهېږم نیمن ښه ناګورن تاسې د کم هیواد یاست نیمن تاسې ښه یاست ناګو کم هیواد د کم هیواد یاست. دا وایي ورته وایي وښه فاګورن زه فرانسوی یم د فرانسې یم یا فرانسوی یم مالی ورته وایي وښه میګورن زه د امریکا یم. په دا خبرو کې درې تمځایونه چې هغه هم تېر شي نو هغه د بس کلینر ورته وایي تین ان من داوله تین ان من راورسه井下车吧هیله کوم راتاسې井下车吧هیله کوم راتاسې دوم ادا کېږي چینګ په دې کې سایلنټ نشته دوه فزې ته زیاده چینګ دوه محاوره ده دا وایي اوس بیا ځې د ژبو پوهنتون ته نو دا وایي راسې ومای ای جانګ پیاو وایي我买一张票بس ټیکټ فروش ورته وایي去哪儿去语言大学要换车吗要换车在哪儿换车北京师范大学换几路车换726路一张票多少钱一张票多少钱2块谢谢不谢نو دا وایي و ما ای جان پیاو زه یوه دانه ټکټ رانیسم ټکټ فروش ورته وایي去哪儿چیرې ځې دی ورته وایي去语言大学د ژبو پوهنتون ته ځم یا خوند چامه د بس بدلول ته اړتیا شته یعنې دغه یو وار چې ور وختلم دغه یو بس کافي دی که یا دغه یې کوم دا وار بیا دی ځې چیرې ځې دغه 语言大学د ژبو پوهنتون ته ځې نو وایي بدلولو ته د بس اړتیا شته که یا دغه چې ور وختلم هغه ځای ته مې رسوي یا خوند چا وایي و ضرورت یې شته غواړې ګوره غواړې بس بدلول غواړې ځای نه اړ خوند چا اول خو دا وایي چیرې وایي زه چیرې بس به درکړم یعنې که پر غلط ځای تاسو نو په بل تم ځای کې نو خو هغه بل بس بیا نه ځي نو په دغه ځای کې دا دی چې ورشئ چې وایي دلته به تاسې پر دغه ځای باندې بیجینګ نارمل یونیورسټي یا بیجینګ师范大学چې څه شته بیجینګ师范大学دلته پوهنتون دی دغه تم ځای هم په دغه نامه دی بیجینګ师范大学وایي د بیجینګ نورمال یونیورسټي په دغه تم ځای باندې به تاسې دلته به بس بدل کې وایي ښه نو هغه دوم وار چې ورخېږم هغه به کوم لین خوانجي لوچه په کوم لین په کوم لین یې بدل کوم یعنې د دې چې تاسو له هغه دوم په کوم لین یې خوانچي ارلیولو یعنې په 280 لین باندې بدل د دې چې تاسو له 280 ورخېږه انا وایي د ای جان پیاو 多少钱یو ټیکټ په څو دی ټیکټ فروش ورته وایي 2 块په څو په دوه یې نه دی ته وایي شیشه او ته وایي بوسیه مننې وړ نه ده دغه د شیشه بل جواب څه دی بوکچ بوسیه دلته راغلی بوکچ او بویونګسیه بویونګسیه مننې ته ضرورت نشته بوسیه مننه مه کوه یا مننې ته ضرورت نشته دا بوکچ مننه ډېر احترام مه کوه او بل میشر داسې وایي میشر یعنې پروا نه لري
یا خالي داسې وایي هاوده وایي بیت یا شیشه بنورتا یا بیت بوسیه بویونگسیه میشر یا هاوده آره چه وایست کرچی و احترام تا کرچی ډېر ادبي وضعیت یا ښه وضعیت کو ای په نوټس کې وایي یا خوانچه one has to change buses یو نفر باید بسان تبدیل The matter verb یاو وای دلته دا کومه کې پیل یاو here expresses an actual necessity وای دا یو حقیقي ضرورت ښیي چې وای اړتیا سته واړی ګوره وای بس بل یاو خوانچه بس بدلول ته اړتیا سته نو دا د ضرورت لپاره هم یاو کارېدلی شي چې وای غواړي شي چې زه غواړم چې ته زما د شي ضرورت و یاو مای شویګو زه غواړم چې میوه رانیسم زه میوه ته ضرورت لرم داسې دواړې معناوې لري په دوهم نوټ کې نیمه خوی شو خانیو دلته وایي you can speak Chinese وای په دې ځای کې ما نه دی راغلی نه دبلیوش لغاتو څخه شما شی نالی نار یو لا نه دی راغلی او نه هم هغه affirmative negative word plus بو plus verb هغه نه دی راغلی نو دا څنګه سوال دی the rising tone دا معنا لوړېدونکی غږ نیمه خوی شو خانیو نیمه خوی شو خانیو دا څه په پای کې څه لوړ سي دا rising tone چې دی at the end of a sentence has an interrogative implication وای دا یو سوالیه انعکاس لري دا معنی چې دغه خپل استعمال لکه د یو سوال دا رقم دی دا په ټولو ژبو کې دته intonation question وایي معنی د غږ په واسطه یو سوال جوړوي و دا یې د تعجبي غږ دا خبره تشریح ولسان په دریم کې وایي د دې په دې کې خو مشکل نه لري مالی اول په اول درس کې دوی دواړه چیرې مالی او دا وایي راغلي دي ځي تین انمت په تین ان ته اوس نو دوی راسي اول مالی پوښتنه کوي مالی د ټیکټ پروسس څخه چی پوښتنه کوي جالو چا دا تین ان من وای دا غلین موټر و تین ان من چوک ته زی ټیکټ پروسس ته وای دا ورځي ورواخیږي شنګ چابا چې دې شنګ چابا موټر ته ورواخیږي په بس کې بیا دا ورته وای دوه نه ټیکټون باندې مای لیانګ جانګ پیاو مای لیانګ جانګ پیاو多少钱一张？有这个不错的啊，这个说法2块，对方给你5块钱，多平这样的过啊，花个的多这个说的就么个是交你1块，怕的有人家的过。उसमें पंद्रह बबास के स्पारे जे वही तरतीन आनमन पर नॉर सोच चलना दावे दबल स्पारे सब पुस्तन वकी दावतीन आनमन हायो जी जान तरतीन आनमन पर नॉर स्टेशन चो तम जायन अस्ता अगबल स्पारे उर्तवाई सन जान ड्रेस स्टेशन اوس نو وای نیمه خوې شو خایو تاسو په چنای ژبه خبرې کولای شئ دا وای ورته خوې شو ایډیا یو څه خبرې کول مالی ورته و شو خایو نی دوم ما د چنای وایم ته په یره بل چنای ورته دوم نیمه ش نه ګورن تاسو د کم هیواد یاست مالی ورته و شو فاګورن د فرانسوي ما دا وای ورته و شو مې ګورن زه امریکایي په دا خبرو کې نو ټیکټ فروش ته وای تین آنمن داوله تین آنمن راورسیدی چینگشا چابا هلکم تاس په دې کوم مشکل نشته په دوه محاوره کې بیا دا وایي आवाज دی هدف دا دی چې یویان دا شوی د جو پونتون ته مثلا د یو ځای وسیږي په پونتون کې یو ملګری دی یا هم د خپل هیواد یو کس دی نه نو خپل هیواد کسان سره خو د چا ډیر ساتي دا نو د دغه ځای څخه به د دې هغه ځای ته اوس نو راغلی د بس سټیشن ته وای اوله خبره چی کړو و مای ای جان پیاو زه یو دانه ټیکټ نشم ټیکټ والا ورته وای چونار چیرځه ته وای چو یویان دا شوه د جو پونتون زم یاو خوانچما موټر بدلول ته اړتیا سته دی یاو خوانچا زاینار خوانچا چیر و بدل کوم بیجینګ شفان دا شوه د بیجینګ د جو د بیجینګ نورمال پونتون دلته خوانجی لوچا په کم لین بدل کما هغه دوم دانه چې واسي چی ارلی ولو په اوس پرشتم باندې بدل کړه خو بالا د یو ټیکټ رانیسه اخري و ای جان 多少钱 یو ټیکټ په څو دی 2 块په دوه دی سیسه او بوسه په دې مسار خلاصو نن وخت لري په دې خاطر چې دا درس خلاص کو
买票吗？我买一张票。去哪儿？去语言大学。要换车吗？要换车。在哪儿换车？北京师范大学。换几路车？换726路。一张票多少钱？2块。谢谢。不谢。